مې وساته. نو څومره ښکلې دعا ده. الله ستا دعا دا قبوله کړه، تا په مخه غوښته الله قبوله کړه. غم لاړ، فکر لاړ، کمزوري ختمه، سستی لاړه، بزدلي ختمه، بخل لاړ، قرض ختم. به ووایو وی د غم، فکر، کمزوري، سستی، بزدلي، بخل، قرض او د خلکو د ظلم نه د پناهي دعا. او ځکه په دې عنوان کې دا یو ټکی درته لیکلی دی چې تا لږ ځان ته راکاږي او که په تا کې څه جذبه پیدا شي او د دعا یاده کړي. غم، فکر، کمزوري، سستی، بزدلي، بخل، قرض، د خلکو د ظلم او د زیاتي نه ځان ساتلو لپاره دعا. دا چې ما هغه شان وظیفې ورکولې د بعضو مولیانو په شان زموږ ملکي چې دی پیسو باندې، دا وظیفه به زما نه څومره ګرانه خرڅېدی چې ما یې داسې ویلی چې راشو تاسو ته یې وظیفه ښیم، یو نسخه چې د قرض نه به ځان څنګه خلاصوې. خو جي موږ یو تعویض به 15,000 روپۍ لیکو، په 10,000 یې لیکو، په 6,000 بیا به چلېدی. دلته ته هسې میلاویږي او یقیني نسخه. حدیث ته انس ابن مالک دی، امام بخاري راوړی دی، امام ترمذي، امام نسائي راوړی. وی كنت اخدم رسول الله صلی الله علیه وسلم كلما نزل، ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کوو هر کله چې به پړاو واچو. کله پړاو خلک کله اچي؟ سفر په دوران کې. فكنت اسمعه يكثر ان يقول، دې ته غوږ کېدی نو ما اکثر وخت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا دعا اورېده، اکثر وخت. او دا هغه خادم دی چې څو کاله خدمت کړی؟ 10 کاله. دی وایي چې ما اکثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا دعا اورېدلې ده. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د خفګان نه او د غم نه. یعنی یا الله ما مه خفه کوه، په ما غم مه راوله، غمونه نه مې وساته د دنیا او د آخرت. والعجز والکسل، او د کمزورۍ نه او د سستۍ نه. ګوره کمزوري او سستۍ کې څه فرق دی؟ نو کمزوري بل څه فرق؟ او کمزوري دلته کولی شي؟ بارک الله فیک. دی جواب کمزورتیا زمونږ په لاس کې نه. نو یا الله ما وساته د کمزورتیا. کله یو سړی غواړي چې ما دا کار وکړي، د دین او د دنیا کار هر یو چې، خو بس یو کمزوري د هغې د لاسه نه شي کولی. سستی انسان کې په خپله راشي، یعنې دا کار کولی شي، کمزوری نه دی، خو سستی پکې راغلی ده. نو یا الله د دې نه مې وساته. او دا دواړه خبرې د سړي یعنې ژوند کمزوری کوي. اوس مثال کې ژوند کې چې ته ترقي غواړې په دیني لحاظ سره او که په دنیوي لحاظ سره یي، نو کمزورتیا پکې نه منلی کېږي. ته غواړې چې زه مخکې لاړې، الله مخکې کړی په دین کې او که په دنیا کې، او کمزور یم، نو مقابله به وشي؟ نه کېږي. د څه د لاسه؟ کمزورتیا د لاسه. ښه کمزوری نه دی، خصوص دی، ناراض دی، سبا به وکړو بل څه، سبا به وکړو بل څه. دا خوی ګوره مزدار نه دی. ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، استعن بالله ولا تعجز. الله نه مرسته غواړه او ځان مه عجزه کوه، ځان مه کمزوری کوه په زور. سبا بل سبا، سبا بل سبا، دې کې سړی پاتې شي. او دا زموږ د پښتنو ګوره ګټه مسله ده، ځکه مونږ د نورو قومونو نه شاته پاتې شوي. ځه سبا به وکړو بله سبا وکړو، بیا به وکړو بل سبا. دا د سړي دنیا هم تباه کوي، دین هم تباه کوي. سبا بل سبا کول په دنیا کې به هم شاته کېږي او په دین کې به هم شاته کېږي. ښه والبخل والجبن، او د بخل نه او د بزدلۍ نه. دې کې اکثر خبرې مخکې وضاحت شوی دی، ځکه زه ډېر وضاحت نه کوم. یا الله وایي د بخل نه مې ساته. بخل خو پېژنئ که نه؟ څه ته وایي؟ کنجوسي، چې په جیب د داسې لړم ایښودی، یو داسې ټاله دې اچولي چې لاس نه ورځي. دا ښه صفت خو نه دی، دا څه دی؟ بد صفت دی.
بلکې روایت کې داسې راځي مؤمن بخیل نشي کېدی، حدیث کې راځي مؤمن بخیل نشي کېدی. د بخل دا صفت په هغه چا کې چې هغه په دنیا ډېر مین او بل بزدلي دا مزه نه کوي سړي پورې. بزدله انسان ژوند د ده لنډ تنګي. ولې لنډ تنګي؟ هر ځای کې یره ویکم او که نه، ورشم او که نه، روایخلم او که نه، بزدله یې. زړورتیا سره د هوښیارتوب، یو خو هغه زړورتیا ده چې کمقلتیا ده، هغه شریعت زموږ نه غواړي. زړورتیا سره د حکمت او د هوښیارتوب دا مزه کوي. خو داسې به هم د ځان نه زړور نه جوړې چې هغې ته خلک کمقلتوب او لیونتوب وایي. هغه زړورتیا زموږ نه شریعت نه غواړي. او بله وضلع الدین وغلبة الرجال، او د قرض د بوج نه او د خلکو د غلبې نه. د قرض د بوج نه مو یا الله وساته. او انشاءالله مستقل به په دې کتاب کې راځي د قرضو نه د خلاصېدو دعاګانې، او به خپل ذکر راشي. خو یو پکې دا ورسره نوټ کوي. او بل دا چې د خلکو د غلبې نه، خلکو د غلبې نه څه مطلب دی؟ یعنې چې خلک را باندې زورور شي او ظلم را سره کوي او زیاتې را سره کوي او زه ورته څه ویلی نه شم. یا الله وایي د داسې حالاتو نه مې وساته. نو څومره ښکلې دعا ده. ښه الله ستا دعا دا قبوله کړه، تا په مخه غوښته او الله قبوله کړه. غم لاړ، فکر لاړ، کمزوري ختمه، سستی لاړه، بزدلي ختمه، بخل لاړ، قرض ختم، د خلکو د ظلم نه الله وساتلی. فیو دعا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الذي منگا د هر قسمه غم او مصیبت او قرضین او د ظلم او زیاتین وساتي. ان شاء الله روان درس کې به د پنځمې دعا نه شروع کوو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.